السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی ملګرو. نن په یو نوي ویډیو سره په دغه ویډیو کې موږ ځان ته باینانس اکاونټ جوړو او هغه به ویریفای کوو. په کومه طریقه باینانس اکاونټ جوړیږي او ویریفای کیږي ټوله طریقه درته هم په دغه ویډیو کې ښیم. د دې نه علاوه ملګرو بغیر د انویسټمنټ به موږ باینانس ته پیسې څنګه راوړو، مطلب بغیر انویسټمنټ به موږ نه کوو. په دغه باینانس کې دننه به موږ هم پیسې ګټو او د نور ځایونو نه به هم موږ دې باینانس ته روپۍ رالیږو. نو ټولې طریقې درسره انشاءالله زموږ په ټلیګرام چینل کې درسره شریک کیږي. زموږ ټلیګرام چینل درسره جوین کړئ ځکه ټول معلومات موږ خپل په چینل کې شریک کوو. د دې نه علاوه زموږ یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ ځکه ټولې ویډیوګانې زموږ ستاسو ته په دې یوټیوب چینل کې میلاویږي. ملګرو باینانس اکاونټ جوړولو لپاره به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ نو داسې صفحه درته کولاویږي. په اولنیزه کې به خپل جیمیل ورکړئ. دا دویمه خانه چې کومه ده دا به ورته ټیک مارک کړئ او په کانټینیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په کانټینیو باندې کلیک واخلئ ملګرو، دلته کې درته هېڅ صفحه کولاویږي ملګرو. دلته کې به تاسو راشئ او ستاسو جیمیل ته چې کوم کوډ تلئ هلته کې به تاسو خپل ایمیل کولاو کړئ. تاسو ته به یو ایمیل راغلی هلته به کوډ وي هغه کاپي کړئ او دلته کې به راوړئ پیسټ کړئ، په کانټینیو باندې به کلیک واخلئ. په درېیمه خانه کې ملګرو دا درېیم انټرفیس چې تاسو ته راځي دلته کې به تاسو خپل یو پاسورډ ورکړئ، سټرانګ پاسورډ به ورکړئ. مطلب په هغې کې د غټو حروفو والا ټکي هم وي، د وړو هم وي او داسې انسي پکې هم وي. کله چې دا وکړه ملګرو په کانټینیو به کلیک کړئ. بیا به لاړ شئ پلی سټور ته ملګرو او د هغه ځینې وار ځان سره باینانس اپس ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ کړو ملګرو تاسو ته داسې صفحه کولاویږي، تاسو ته به اوس په دې سکرین باندې ښکاره شي. کله چې داسې صفحه کولاو شي ملګرو کوم جیمیل چې تاسو هلته کې ورکړی وم هغه جیمیل به دلته کې ورکړئ او بیا به لاندې په کانټینیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. په کانټینیو چې کله کلیک کړئ ملګرو نو داسې صفحه کولاویږي ملګرو. دلته به تاسو خپل هغه پاسورډ ورکړئ په کوم چې تاسو اول هلته کې اکاونټ جوړولو کې ورکړی وو، هغه پاسورډ به تاسو دلته کې ورکړئ او په کانټینیو به کلیک واخلئ. کله چې په کانټینیو کلیک کړئ ملګرو تاسو ایمیل ته بیا کوډ ځي یا جیمیل ته هغه به راولئ، تاسو دلته کې به یې پیسټ کړئ او په کانټینیو به بیا کلیک واخلئ. کله مو چې په کانټینیو کلیک واخیستو داسې صفحه کولاویږي دلته په ویریفای ناو په دې باندې به تاسو دلته کې کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک کړو ملګرو تاسو ته داسې انټرفیس راځي. دلته کې ملګرو خپل تاسو په کوم ملک کې اوسیږئ هغه ملک به انتخاب کړئ. لاندې به هم هغه ملک کوم ملک آی ډي کارت درسره وي هغه به دلته کې انتخاب کړئ. دلته کې تاسو په پاسورډ باندې هم کولی شئ او ډرایوینګ لایسنس باندې هم کولی شئ. موږ دلته کې په کارت باندې کوو، آی ډي کارت باندې موږ به دلته دا سلیکټ کړو. کله چې دا سلیکټ کړو ملګرو یو دی اپلوډ فوټو او یو دی ټیک پکچر. نو موږ به ټیک پکچر باندې که ستاسو سره کارت وي په هغه ټایم کې نو په ټیک پکچر باندې به کلیک کړئ او که ستاسو سره په موبایل کې تصویران وي نو تاسو به د موبایل نه هم اپلوډ کولی شئ. موږ به په ټیک پکچر باندې کلیک کړو او بیا به لاندې په دې کانټینیو باندې به موږ کلیک واخلو. کانټینیو کلیک کولو نه وروسته ملګرو موږ به دلته کې د کارت د مخې طرف نه مطلب د فرنټ او بیک سایډ نه به موږ واخلو پکچر. کله چې پکچر واخیستو ملګرو دلته کې تاسو ته داسې انټرفیس راځي. دلته کې به تاسو په کانټینیو کلیک اخلئ خو دلته کې څه شرایط دي، مطلب ستاسو په مخ باندې ګلاسز نه او بله دا ملګرو چې کله چې تاسو دلته کې پټوستانه ستاسو نه لایو ویډیو کوئ نو دلته کې به تاسو ته وایي چې مخ ښي طرف ته واړوئ، ګس طرف ته واړوئ، کته وګورئ، بره وګورئ. دا هر څه به تاسو ته ووایي. که تاسو نه پوهېږئ دلته کې دا کارټون چې کوم طرف ته مخ اړوئ تاسو هم هغه طرف ته مخ کوئ. او ملګرو که تاسو پرې بیا هم نه پوهېږئ ځان سره څوک کېنوئ هغه داسې کس چې هغه سلک ډېر پوهېږي. د دې هر څه ورکولو نه پس ملګرو لږ ټایم پس یو 5-6 منټه وروستو موږ ته ایمیل راغی چې ستاسو اکاونټ ویریفای شوی دی. ملګرو تاسو په دې سکرین باندې کتلی شئ چې زموږ اکاونټ بالکل ویریفای شوی دی. انشاءالله د باینانس په اړه ښه ډېرې ویډیوګانې مخکې به هم اپلوډ کوو. نو زموږ سره اوسئ. د الله په امان.